کله چې دوی یعنی یهودو ته وویل شي چې ایمان راوړئ پر هغه څه چې الله نازل کړی دی، نو دوی وایي موږ پر هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل شوی دی، او له دې پرته له قرآن څخه انکار کوي. حال دا چې دا حق دی او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې له دوی سره دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم ورته ووایه نو که تاسې مؤمنان یاست ولې مو مخکې د الله پیغمبران وژل؟ دا آیات د بني اسرائیلو او یهودو په اړه دی. هغوی یوازې پر خپل کتاب یعنی تورات ایمان درلودی، خو قرآن یې نه مانه. الله تعالی فرمایي قرآن هماغه حق کتاب دی او د پخوانیو کتابونو تصدیق کوي. بیا الله د هغوی یو لوی جرم یادوي. هغوی مخکې انبیا پیغمبران وژلي وو. مطلب یې دا دی ورته وایي الله که تاسې رښتیا مؤمنان وئ نو د الله پیغمبران به مو ولې وژلی؟ باید پر ټولو آسماني کتابونو ایمان ولرو. تعصب یعنی یوازې خپل منل او نور ردول دا ډیر غلط دي. رښتینی ایمان د عمل سره وي، نه یوازې خبرې. د حق انکار انسان ګمراه کوي. د پیغمبرانو درناوی ډیر ضروري دی.